السلام علیکم، ستړي مسئ. نن سه شنبه د 1404 کال د اولې میاشتې 5مه نیټه چې د 2025 کال د مارچ میاشتې له 25مې نیټې سره سمون خوري. د سکون اړوي د ویبپاڼې خوا د رسنیو څخه مو د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته زه خلیل الله هیوادمل هرکلی کوم. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ په نساجي سیمه کې د مسافر وړونکو موټرو یو ترمینل جوړولو چارې پیل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه ترمینل د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له بودیجې څخه د 240 میلیون افغانیو په لګښت پر 100 جرې په ځمکه جوړیږي چې چارې به د 14 میاشتو په موده کې بشپړې شي. د غزني امنیتي مسؤلین په یاد ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتو خبر ورکړی دی. د دغه ولایت امنیتي قمندانۍ ویان خالد سرحدي ویلي چې په پیښه کې د قرهباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د کابل کندهار پر لویه لار د یو مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو له امله رامنځته شوې چې په پایله کې 2 تنه مړه او 3 نور ټپیان شوي دي. د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. د بامیانو سیمه ییزو مسؤلینو د سیغان ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د اوبو رسولو 15 شبکو د رغولو چارو د پیل کېدو خبر ورکړی. د بامیان د سرپرست والي عبدالله سرحدي د یادو پروژو د پرانیستې پر مهال وویل چې سیمه ییزه اداره هڅه کوي د خلکو اړتیا وړ پروژې پلي کړي څو د دوی ستونزې هوارې او د کار زمینه ورته برابره سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پښتونخوا له حکومت څخه په دغه ولایت کې پر زده کړو بوختو افغان زده کوونکو معلومات غوښتي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو ملي امنیت څانګې د پښتونخوا د کورنیو چارو وزیر ته یو لیک استولی چې پکښې په دغه ولایت کې د ثبت شوو افغان زده کوونکو د معلوماتو غوښتنه شوې ده. په ترکیه کې خبریالانو ټولنه وایي په دغه هیواد کې د استانبول د ښاروال او د رجب طیب اردوغان اصلي سیال اکرم امام اوغلو له نیول کېدو وروسته په ټوله ترکیه کې د خبریالانو د ځورونې نوې څپه پیل شوې او تر دې دمه 10 خبریالان د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي دي. دا و د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه چې تاسې واورېدل. تر بیا د الله په امان.